ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. ان پی آر په یو تبصره کې ویلي چې بایدن ته پکار دی چې افغانستان څخه خپل سرتیري ژر راوباسي او هلته یې معنا جګړه نور ختمه کړي. تبصره کې راغلي که بایدن دا جګړه وغځوي نو په تاریخ کې به دا جګړه نه د بوش او اوباما او ټرمپ جګړه به یاد شي بلکې دا جګړه به نه وي او د بایدن جګړه په نوم یاد شي. امریکا پوځیان وایي په دریو اونیو کې هم د افغانستان د سرتیرو ایستل ممکن دي. د امریکایي پوځ لوی درستیز جنرال جیمز ماکانویل په یوه مرکه کې ویلي که امریکایي حکومت وغواړي په دریو اونیو کې هم د افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ممکن دي. د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني ویلي چې افغانستان یووالي ته اړتیا لري څو د سولې پروسه مخته یوسي. قانوني زیاته کړې ده چې د توحید شوې طرحې په اړه د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش څرګندونې هغو ګوندونو ته سپکاوی دي چې یاده طرحې جوړه کړې ده او له هغه یې ملاتړ کړی دی. او په انځورونو کې کتره شي د جنبش روشنایي غړو ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک پاڼه په دایکونډي کې د نامسؤله وسلوالو انځورونه پورته کړي دي او د جبهه مقاومت تر نامه لاندې د نوي مقاومت پیلولو خبر ورکړی وي.